السلام علیکم ملګرو. همیشه پښتانه زنده‌باد. ارشد خان لګېدلی دی او د امیر خان دپاره د عمرې اعلان کړی و. امیر خان چې دی نو هغه پخپله ویل که نه چې ما چې کومه ارشد خان د عمرې اعلان کړی و نو هغه بلکل چې دی نو ویل ما ټکټ راواخیسته ویل زه به ځم عمرې له. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده امیر خان به تاسو پېژنئ د سوات سره تعلق ساتي. هغه یو پښتون و هغه چې و نو ګولډ میډل ګټلی و د پاکستان دپاره. هغه ته هغه شان عزت میلاو نه شو لکه څنګه چې ارشد ندیم ته میلاو شوی و. نو د هغه نه پس چې دی نو ارشد خان ویل چې که نه زه دې د عمرې اعلان کوم ځکه چې هغه عمره وکړي. ملګرو ځکه چې موږ باندې هم فرض ده چې یو پښتون کامیابول او یو پښتون چې دی نو هغه مخکې کول دا زمونږ فرض دي. ځکه چې ارشد خان هم ویل چې زه دلته یم نو دا به زه راوغواړم او دا به دلته عمره وکړي. ملګرو هغه له ټکټ مکمل هر څه سیسټم یې وله کړی دی او امیر خان چې دی نو هغه عمرې له به ځي او ځکه چې ارشد خان وله مکمل سیسټم کړی. هغه د دې لپاره وله وکړو که نه ځکه چې د پښتون څوک سپورټ نه کوي. پښتون چې دی نو ځکه چې هغه هم ګولډ میډل ګټلی او د پاکستان دپاره او هغه دومره سپورټ ونه شو نه وله چا اعلانات وکړل. خو ارشد خان چې دی نو هغه د ټولو نه بهتر دی چې همیشه د پښتنو سرونه چوت کړي دي. همیشه د پښتون سپورټ کړی دی او همیشه یې پښتون چې دی نو هغه کامیاب کړی دی. ارشد خان ممنې په دې وجه باندې ارشد خان تاسو ښه پېژنئ ملګرو چې هغه کومه رسټورنټ چې دي نو هغه څومره په کامیابۍ باندې روان دي. ځکه چې هغه دا نه غواړي که نه چې د بل سړی هم چوتول غواړي. نو ځکه ارشد خان له الله پاک دومره کامیابي ورکړه ځکه چې هغه وایسي نه وایي چې یوازې زه کامیاب شم او دا بل سړی دې کامیاب نه شي. هغه وایسي نه وایي چې پښتون دی بل پښتون دې نه کامیابېږي. هغه غواړي چې زه پخپله هم کامیاب شم او یو بل پښتون هم کامیاب شي. نو نن چې دی نو هغه په یو دومره غټه لویه عهده باندې دی په سعودي عرب کې دی په بل ملک کې دی خو بیا هم الله پاک ورله دومره عزت ورکړی چې تاسو په مخه وینئ که نه چې یو رسټورنټ په مخه کولاوئ تاسو ته ښه پته ده. نو تاسو دا ویډیو د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ او د ارشد خان ته ضرور ورسوئ که نه. ارشد خان چې دی نو د پښتنو دپاره یو ډېر ښه کارونه وکړل. ارشد خان چې دی نو چې پښتنو باندې چېرته تکلیف راغلی دی نو ارشد خان هغه چې دی نو هغه د تکلیف نه ایستلي دي. ملګرو نو د ټولو چې دی نو دا ویډیو ارشد خان ته ورسوئ. زموږ پښتانه همیشه زنده‌باد او همیشه ارشد خان چې دی نو د پښتنو سرونه چوت کړي دي.